السلام علیکم ګرانو لیدونکو د هر ډول معلوماتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. یو وار بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر شوی یم د خوبونو د تعبیر په برخه کې. نو ستاسو څخه احترامانه هیله کوم چې چینل سبسکرایب کړئ ترڅو داسې نورو معلوماتو څخه برخمن شئ. راځو د خوبونو د تعبیر په دې برخه کې وایو چې حمل کېدل په خوب کې لیدل. حضرت امام ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایلي دي که څوک په خوب کې خپل نس د حاملې ښځې په ډول وویني نو تعبیر یې دا دی چې د نس د غټوالي په اندازه به د دنیا مال او متاع حاصل کړي. حضرت کرماني رحمت الله علیه فرمایلي دي چې نابالغه هلک که خپل ځان په خوب کې امیدواره وویني که نر هلک وي نو پلار ته به یې مال او متاع ترلاسه شي او که انجلۍ وي نو د دې مور ته به مال او متاع ترلاسه شي. والسلام.